مالک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام. مالا دی خوش انسانان دی ما یریگت نه دا د چون راپورټ کړی دی ته خو غال شونتې کې یې که نه چې راپورټ دې کړو زړور خو نه په مټ کې خبرې مه کوه پرېږده ماړه لږ یو ګیلاس اوبه راکړه ته اوبه پرېږده ویم څنګه چې زه د سپي نه ټنګ وم او تا کور کې وتړلو داسې ته له دې سړي نه ټنګ یې نن به یا ګیلاس نی یا به کپارین نی څه کوې خدای دې واخله دا څه کوې ګیلاس ته ودې ګیلاس څه شو ګیلاس یې تا په سر ده اله اوسه که ملکه اله ولې دې اوسه که ملکه همارو کچون نه خوځي ملکه اوسه که غورځوي دې اوسه که کنه اوسه که پرېږده ملکه اوسه که خدای جو تابو دا څه کې ظالمه اوس مې دې کوپړې نه خلاصې نښه مې پخوله خپله سړیا نو په موږ دې پخوله زه چېره رکه زما خیال دی کیلې درپسې دلته راوسته مالک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام. مالا دی خوش انسانان دی ما یریگت نه ته دیوان خو نه یا لکه دا څه دي مالک صاحب چیلې دی که نه ولې تا ته سمیلو ښکاري نه نه مولا خو دا چیلې ښکاري خو ته راته میلو ښکاري دا سمې ملک صاحب په میلو کې اوسې دلته بوساړه کما پرېږده پرېږده کښېنه مې بوسوړه کوه پرېږده ته میلوګون تا څه وې میلو علاج د سره شته میلو په خپله به څه وکړي وایم دا پته نه لګي دا لا سباله د میلو خو راته نه ښکاري ماړه چیلې دی که نه یار ما دلته راوستی دی روغه مټ دی خو خرڅولو له مې راوستی دی که نه خرڅولو له دې راوستو او که نه نه دا د چون راپورټ کړی دی ته خو غال شونتې کې یې که نه چې راپورټ دې کړو و ملک صاحب په والله چې دا ما ورکوټې بچیل وې کړی په فیډر به مې وله پی ورکولاو دلته وګوره د پی په ژوند کې چېرته ځان له نه دي اخیستی او چیني نه مې په پیډر باندې پی ورکوم ته خو مړه به ځان لی صرف پوډره ده او تیلې ته لاندې کوم بیا لکه د مردارې په ډیراج باندې پروت دی یا لکه وایم دا ولې یخنۍ مخنۍ خو نه دی والی د نور خاخه ویډیو لپاره زموږ پښتو رنګ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره نږدې بیل آیکن هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي شي زکام مقام مالا نه دی ولرتم روغه مټ ته تا ورپسې رنج راغستی دی خرڅو مې درته ویمه که نه منه ښه په څو یې خرڅوې ملک صاحب پوره په 15,000 روپۍ خرڅوم په 15,000 روپۍ خبره وره ویم که 500 دې لګي نو چې 500 درکړمه باد وخلیا ویم ته خو هسې هم په هوا مړېږې په مزو دی هسې هم زر دی بس یو 100 روپۍ به درکړم نه ماړه رک شوی په 1000 کاله کې م دله په 1000 روپۍ در نه کړمه په 1000 کالو کې نیټه خو لږه لنډه ورکوه که نه ته به 1000 کالو له راسې خلا دې واخله د کابر په غاړه باندې به لوړ یې او 1000 کالو کې به ورنه کې لږه لنډه نیټه د ورکوه ځان دشمن خپل ژوند یې را لنډ کړی دی او چېرته نه کیلې راپورټ کړی لکه ستا غل دی ملکه تو به غل وي زه تا لا غل ښکارم بدخورکه تا لا ساسه سپک شوم غله په ویت تاسو غوسم د خبرو ژرندې یې ماړه نه ته اوس بدخورک ته هم دومره عقل لرې که نه چې په دې ملک کې خلک څه سازم کړي څوک د پلونه ازموي چې نه وایي دا خو په کار کې ده دا جواب دې له ورکړی چې د سیب لاب وهلو مال دا خلک خوري پرېږده خلا ته واخله څه چل ده ملک صاحب زه خو صرف د ځان دشمن
تاسو خیمه کنه ستا غونته خلکو ډرامې ته نه مې تیار کو کنه ټول ایموشنل پرېږده خوله د اوخله بیا یې ودرامي ټوله لمپ په اور کې پراته دي تا یادوي ټوله لم دی په اور کې پروت دی که نه اورې زه به نه مو څه چل کړی ده چې ته خو سیاستدون سړی یې مو څه چل کړی چې مو پسې لګېدلی او سیاستدانان خو دلته چې کومې کارنامې کړي ووایه ورته هغه د څه نه پټ نه دي سیاستدانان چې کومې غلاګانې کوي هغه موږ جرړې. چېرته کولی څه غلاګانې کړي څه شی په بډه والي چا دلته اسپتالونه په بډه کړي دي چا سړکونه هضم کړي دي چا ترخ کې سرکاري سکول نیولی دی او چا د زکات مال هضم کړی دی او چا دغه سیلاب ځپلي هم نه دي پرېښي د هغې د مال باندې خدای ظالمانو مونږ هم یو پرېښي مونږ باندې چې سیلاب راغلو ټول مال دی یو خوړو ویې خوړو دغه په ډیران باندې یوه چرګ هم نه ده پرېښي او واړه واړه تاسو پرېږدو تاسو دله وګوره باد خوراک له ته په دې مازغو کې خو مولا څم بامونه ښکاري سوچونه نه دي بامونه دي ته خو ډېر د کور سړی یې سمه ډکشنري پکې پرته ده په مزغو کې بیکاره پرزه ده لکه تا ستا پکم ذکر راغلی ولې ارګه ته چې ماړه چیلی خرسول راغلی ملک صاحب د خبرو له وګوره چندخ لوټې له وخاتو زه غار له وخاتم او د میږي موزر وشوې کنه د میږي موزر وشوې یاره ته اورګه ته صبر وکړه چې زه لږ پوه کړم د میږي وزر وشو د ګیدړ چې مرګ راغلو نو هلي طرف په مخه شو هوسونو چې نالونه والو چینده خو پرېوت نو نیوې لکه ستا وایي ما ته نالونه ووخه الا نه نو دا به ته موږ له اخري پسورو کې راکې بادخوارکه ته خو داسې لګېو دي او د دې چیرې د ښکر نه ځان ساته په سپېمه کې دله درونه او چې یوه خبره وي بله خبره پې پوسه نه وي دوسې خبره راته وکړه په خصوصي او ریاتی بیه باندې پوره په څلور زره بیه دا نه خصوصي او نیاتي دې ټوپک کې ګولې شته پوره څلور آرام کښېنه مړه دا بس دا بو د موږ یې نه اخلو یاره دا بس دا او یم په ایماندارۍ دا پته ده خبره وره ما خو د خدای ظالمه دومره چیلي به مې شته په ځنګل کې دومره چیلي به مې شته او روزانه به مې په دې خلکو باندې تقسیمول وایي چې تر څو پورې زړور خان یم دي خورئ دا چیلي دومره چیلي مې په خلکو باندې وخوړه هغه د دروغجن خبره چې خلک لکه خلک ماړه شو وایي بس که زړور خانه وایي مونږه چیلي نه وایي مونږ له چېرته چرچڼې راوړه ملکه دا دې رښتیا وي که دروغ ما دا خبره کړې وه خو بیا را پاڅېدم تم په لږ سوچ وکړه دا کارنامه به یقینا تا چېرته په خوب کې کړې وي ماړه ما ته خو ښکاري چې ته د چڼچڼې هم دومره نه ویشتي وایي هله وګوره ته زما نه خبر نه بچې ته زما نه خبر نه ما خو ټول عمر په ځنګلونو کې ښکار کړی داسې اوږې مې ماړې کړي دي دا دوه اوږې وګوره دا ته وګوره وایم زما نوم ډاکټر چارارک دی او زه د کینسر د تور زیړي د دمې د تورې پوښلې او د بلډ پریشر علاج په ګرنټۍ سره کوم او میا چې چالم دا میخي نستن وهلې ده د خیر د خورو خوراک شوي دي او چې څوک هم رانه بد شوي دي مات ګوډ ګرځي دا ګرځي ډېرې خبرې به نه کوي ګینې په ایمان سره د چیرې دا میخي نستن واخم چې د خورو خوراک تی کم ټول دا ملک صاحب ته ووایه چې دا خلک ته نه خلاص واخله د واخله مو پسې ویلې لګېدلی زه ټوله ملک نه ښکارم ماړه ملک صاحب ما چیلې راوستی ته خبرې ملکه تا چیلې راوستی دا خو که په 2000 روپۍ روکاوي ټیک ده که نو د دروازه مخامخ ته ګیر لګه واخله د واخله پوډري د دوه نه دی د 1500 روپو یې ملک که وله ورکې ولګه ګینې په ایمان چې دا ستن درته میخي نه وخمه او په ایماندارۍ واپس تر ډېران کې سملومه زما نوم ډاکټر چارارک دی څه کدو کریله نه دی تاسو ګوره یو خبره راته چپ شه چې دی یوه خبره دا چیلې چې کوم دی کوم د 2000 نه دی خو بس زه
رای کراته ما سره هم د نشې درک نه لګي ملک صاحب راکړه دا 2000 راکړه بس زر به کار شي زه خو یم دا زر به که نه ویرې خلکو له دغسې به بیا درکړي غم مه کوه اچھا داسې کار وکړه په واوره دې ولیکلې دا چیلی خو دې سور کړو که نه څه وکړو چیلې دې راولې چې دې خوا دې دې راوله پیسې خو راته راکړئ تاسو واخله که نه نو پوډریم در باندې اعتبار نه کوي ویلې به ورباندې نه کوي دا واخله 2000 روپۍ پوره دې ورکړې که نه خلا دا واخله ته یې ما په پیسو پورې ډېر تانګ یې نو دا واخله دا داسې راکړې چیلی دې لرو ملک صاحب صبر وکړه زه ګورم چې جیلي خو نه دي که نه یاره و دې کې دې مو ګوروالو 1500 دې راکړې ماڼه دا ته څه کې شوې دې کنیا شوې دې کنیا دا که نه نو خو بیا به دوم ډېرې دي په دې شکر وباسه دا خو ته نیکه چیلی نه خو چا نه دې راوړی که نه دلې روکه اوس به ته ځکه دا خبره کړه چې ما ته له 1500 دا چیلي راشه خبرې هم په قسطونو کې دي مازغه ته پرې راله وکړو خو بس زده که واله ملک صاحب هله راوله الله دې ستا په 10,000 خرڅ کړي مونږ خرڅو نه مونږ یې خورو خدای نامه چاله ورکوو ماړه دې خولې له دې ګوره دا خوله د چیلي د خوراک نه ده ماړه څورک شه خو ستا ډېر عزت وکړو پیمان دې وپېژندې پوډریان دې هم پېژني ای ملک صاحب هغه چیلن تکله کوو که پچې مچې وکړې که نه نو هلته هغه امرود ته بیا واچو سره یو تاسې هم نه دا چولې امرود ته خواږه کوي د خو دا سر راوالی تا چا یاره نو خو یم نه دی واله څوک شته نو سره خو داسې ښکاریان دي چې چرچڼې پسې توپ وړي او لیندې پسې څه شی وړي خدای دې بس پېښو کار به مې په لیندې کول خدای دغ کار ته اوسه پورې ونه نو کړو څه کومه خو چې تیرانه بچ کې وختي مې دڼیا کول یم خو تیرانه بچ کې چیلی خو ښه ده والله زما خالې نه کړي مولا په سر پورې نه ګران مې وانه خسته نه نه هسې دې واغېسته په ګران دې چېرته اوس یې لاله و چې ماښام کې وخورو نه دا لالهونه دا چاله په نیمه ورکوو چې بچي راته راوړي به خرڅ کړو او بیا چې هغه بچي واچوي هغه به خرڅ کړو تاسو ودونه به پرې وکړم شیخ چلی شو دې ته به ناست دې ته خو به زمونږ سرونو کې دوباره ویښته راوخیږي ګوره که دوی ته یم که دو چیلی دې ځای نه ورک شو که نه نو موږ غله هم تاسو یو ښه تا یادوي تا یادوي تاسو دواړه یادوم طرفدار نه یادوم روشه دې خوښه دې خوښه ایله روشه اخلا دا واخله 1500 روپۍ مې در باندې در کړي لکه وجن مرداره ښه ښه نو بچه ښه ده نو چې څه کوو ګاټه دوستې که د نور خاخا ویډیو لپاره زموږ پښتو رنګ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره نږدې بیل آیکن هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي شي.